د پاکستان پر ضد د طالبانو تازه اقدام پاکستانیان غوسه کړي. وایي موږ واک ته ورسول خو اوس زموږ محصولات ردوي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبان چې له کومې ورځې واک ته رسېدلي نو سوداګریزه برخه کې یې د ګاونډیانو سره ځینې داسې اقدامات کړي چې نه یوازې د خلکو زړونه یې خوشحاله کړي بلکې خلکو ته یې ګټه هم رسولې. د هغه له جملې څخه بار بار د ایران او ازبکستان د بې کیفیته تیلو او ګازو رد کېدل دي. اوس تازه خبر دا دی چې طالبانو د پاکستان 3000 بې کیفیته بټرۍ یې رد کړي دي. د طالبانو حکومت د سټنډرډ ملي اداره وایي له پاکستانه واردېدونکي 3000 بې کیفیته بټرۍ یې بیرته دغه هیواد ته ورګرځولي دي. یا د اداره وایي سوداګر د هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي که نه له قانوني چلند سره به مخ شي. یا د دې وی چې تر دې وړاندې طالبانو د پاکستان څخه د چرګانو په وارداتو کې هم بندیز لګولی دی. د طالبانو یاد اقدام د پاکستانیانو سخته غوسه راپارولې او د پیغور په ډول یې لیکلي چې همدا زموږ حکومت و چې 20 کاله یې دوی وساتل او واک ته یې ورسول خو اوس زموږ پر تولیداتو بندیز لګوي. دوی وایي پاکستاني حکومت باید طالبانو سره د یو دوست نه بلکې د یو رقیب حکومت په څیر چلند وکړي. جنرال مبین یې په ځواب کې لیکلي چې لسګونه کاله مو د افغانستان مارکیټ په خپل بې کیفیته تولیداتو ډک کړی و خو اوس نور بس دی او اجازه ورته نشته. بلخوا پاکستان په افغانستان کې د TTP پر ضد د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دننه د تحریک طالبان پاکستان یا TTP پر وړاندې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. پاکستاني رسنیو له دې ډلې سما شبکې راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ دا خبره پرون پنجشنبه په یو کنفرانس کې وکړه. هغې ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو ډله په افغانستان کې دننه له خپلو پټنځایونو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. زهرا بلوچ د طالبانو له حکومت غوښتنه غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پر وړاندې اقدامات وکړي. قدرمنو کتونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.